که رسول الله وسلم دې کس تپوس وکړو چې دې سړي مبارک ته څه وایي، هغه ووایي چې رجل من اشرف الناس، یا رسول الله دی په دې خلکو کې عزتمند دی، او دی چې کوم ځای کې واده کول غواړي نو دې سره خلک رشته کوي، دا دومره مخاوریز دی. او که دی د چا سفارش کوي نو سفارش یې قبلیږي، نو رسول صلی الله غلی شو. دې کې یو بل کس تیر شو، رسول صلی الله علیه وسلم دې سړي باره کې څه وایي؟ هغه وایي یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین، دا ډېر غریب سړی دی، مسلمانانو کې دا ډېر غریب سړی دی، او که دې چېرته سزي ته ورغی نکاله نو څوک دې سره رشتې هم نه کوي، او که دې د چا سفارش وکړو نو سفارش یې ولې هم څوک نه قبلوي، بلکې که دې خبره کوي نو څوک ورته غوږ هم نه ږدي. دا رواج دی د دنیا ګوره ښه، غریب سړی که ډېره قیمتي خبره کوي نو غوږ ورته څوک نه ږدي، او مالداره که ګډې وډې وایي او کنځلې کوي نو دوی ورته داسې خاندي را خاندي، کله به وایي پلانې صاحب او کله به وایي پلانې صاحب دی، دا ډېر خوش مزاجه دی. کنځلو ته به ورله څه وایي؟ کنځلو ته ورله خوش مزاجي وایي. ښه دکه نقصان یې دیوال سره ګوټونو کې د کېناستو نو د مالدار هغه کنځلو ته به هم خاندي را خاندي، غریب چې خبره مړه یو ویروي دا د خبرو ماشین هم راوستی دی، د هغه په خبرې ښه قیمتي، خو جیب کې پیسې نشتي. نو هغه یا رسول الله دې که خبره کوي څوک ورته غوږ هم نه ږدي، بیا رسول صلی الله علیه وسلم واورئ هذا خیر من ملء الارض من مثل هذا. دغه اولنی سړی چې تیر شو که نه، چې د نه دا ټوله دنیا ډکه کړي دا ټوله ځمکه، نو بیا هم دې دویم ته نشي رسېدلی ته غوره دی د الله په نس، ځکه چې د الله سره هغه تله داسې نه دی چې مالداري ده او غریبي ده او تور دی که سپین دی او عربی دی که عجمی دی، نه، چې څوک دیندار دی هغه د الله په نس غوره دی. د مسلمان به هم دا طریقه وي چې څوک دیندار دی هغه زموږ په نس څه دی، هغه زموږ په نس غوره دی. نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، او بند که نفس خپل د هغه کسانو سره چې رابلي رب خپل بالغداة والعشي، سحر و ماښام یا سبا و بیګا، بند که خپل نفس د هغوی سره، بند که څه مطلب دی؟ ځان ورسره راټینګ که، د دوی سره وخت تېروه، د دوی سره ناسته پاسته کوه، د کومو خلکو سره چې سحر ماښام رابلي الله لره دینداره خلک، داسې نه دي ویلي غریبانان، څوک یې ویلي دي؟ دینداره. زمونږ ګوره هغه غریب خو وخته چا کوم یو دی؟ دینداره دی. داسې نه چې سړی وایي چې بېدینه غریب چې دی هغه هم ښه سړی دی، خبره د مالدارۍ او د غریبۍ نه ده، خبره ده دیندارۍ او د بېدینۍ ده. یریدون وجهه، غواړي دوی مخ د الله، د الله مخ څنګه غواړي؟ د الله رضا لټوي، دا مشهور تفسیر دی. او بل دې کې ډېر خوندور تفسیر دا دی